درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکاینونه، چې د 82مې صفحې څخه پیل تر 91مې صفحې پورې به دوام ولري. الکاینونه، ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الفاتیک مرکبات ویله چې د هغوی د ډولونو څخه یو هم الکاینونه وه، چې الکاینونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپله یا اسیتلین مرکب ده چې عمومي فورمول یې مساوي ده په CnH2n-2 سره، چې n دلته کیدای شي چې 2 یا هم له 2 څخه زیات قیمتونه واخلي، چې موږ او تاسو به لومړی مرکب یې چې ده اسیتلین ده او د دوی اړوند کیدای شي چې 2 یا څو مالیکوله 2 او یا هم 3 ګونې یا هم څو 3 ګونې اشتراکي اړیکې جوړې کړي او که چیرې الکینونو څخه د هایدروجن 2 اټومه جلا سي، بیا د هغوی اړوند الکاینونه لاسته راځي او د الکاینونو یو 2-3 ګونې اړیکې کیدای شي چې ولري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د الکاینونو جوړښت ده چې په الکاینونو کښې خپله یو بنسټیز لامل هغه د هغوی په مالیکول کښې د هغوی 3 ګونې اړیکې دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ 3 ګونې اړیکې شتون لري، چې په دې جوړښت کې 3 جوړې شوي یا 3 جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي 6 الکتروني اړیکې لري، یعنی د 6 الکترونیکي اړیکه په اساس په دې ځای کښې برخه اخیستې ده او د کاربون د اټومونو ترمنځ 3 ګونې اړیکه جوړېږي چې دوی چې دي د SP هایبرید ویني په شکل کې د SP هایبرید په حالت کښې دوی شتون لري. هر یو یې د سیګما یوه اړیکه لري چې 180 درجه زاویه جوړوي، د اړیکو ترمنځ 180 درجه زاویه ده او په همدې ترتیب سره دوی چې دي د کاربون د اټومونو ترمنځ د P2 نه هایبرید شوي اوربیټالونه د SP په اوربیټال باندې په عمود ډول 90 درجه زاویه جوړه کړې ده او دویم کاربون چې تاسو وینئ هغه بیا د P د اوربیټال سره په موازي ډول وجود لري چې د دې اوربیټالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کیدای شي چې یو په کښې اوسي ننوتې اوسي، لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې ووینئ، یعنی داخل اوسي او د دوی ترمنځ د پای اړیکه جوړه کړې ده چې 3 ګونې اړیکه د یوې سیګما اړیکې او یا هم د 2 پایله اړیکې څخه چې شوې ده جوړه شوې ده او دوی چې دي د SP هایبرید درلودونکي دي. او د الکاینونو هغه جوړښت چې موږ او تاسو ولیدل. اوس راځو د الکاینونو ایزومیرونه ته چې د الکاینونو ایزومیرونه څه ډول دي. د الکاینونو ایزومیرونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغه د کاربوني زنځیر په جوړښت او هم په زنځیر کې د 3 ګونې اړیکې په درلودلو سره د دوی په موقعیت پورې اړه لري، یعنی د الکینونو له ایزومیري سره څه لږ ته ورته دي، خو د سیس او د ترنس ایزومیري دوی نه لري. د سیګما د 2 اړیکې په اساس جوړ شوي دي او د کاربون د 2 اټومونو ترمنځ د SP هایبرید درلودونکي دي او په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه درجه چې د 180 درجه ده په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي او یو لومړی مرکب چې د هغه اسیتلین ده چې اسیتلین خپل یو خطي مالیکول غوندې یا مالیکولي جوړښت لري، خطي مالیکولي جوړښت لري او په همدې ترتیب اسیتلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري. راځو ګرانو زده کوونکو د الکاینونو ایزومیري ته
چې دوی چې د الکانونو ایزومري چې د کاربوني زنځیري په جوړښت او د هغوی په زنځیر کې د هغوی د درې ګونې اړیکې ځای پورې اړه لري یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري چې د کاربون د دوه اټومونو په واسطه سره دوی منځته راځي او د الکینونو له ایزومري سره دوی څه لږ څه ورته والی لري، خو دوی چې د سیس او د تریمس ایزومري نه لري او د دوی د دوه کاربونونو ترمنځ د سیګما هم د دوه اړیکو پر اساس جوړ شوي دي. د اس پی هایبرید درلودونکي دي چې 180 درجه زاویه جوړوي او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځته راځي او مالیکول یې خطي دی او په همدې ترتیب لومړی مرکب اسیتلین و چې موږ تاسو ویله او اسیتلین او پروپاین چې د ایزومري نه پکښې لري خو بیوتاین پکې ایزومري لري. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ تاسو د بیوتاین ایزومري حالات وینو چې د دوی هغه جوړښتیز فورمولونه چې دی یو له بل سره توپیر لري خو مالیکولي فورمولونه یو له بل سره ورته دي یعنې یو شان دي. ګرانو زده کوونکو د الکاینونو نوم ایښودنه وایو چې د الکاینونو نوم ایښودنه چې وه موږ تاسو ویله چې دوی چې دي الکینونو ته ورته یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي نو په همدې اساس موږ تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه لومړی د الکاین ګروپ د اسیتلین مشتق ګڼل شوی دی نو په همدې اساس موږ تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نوم ایښودنې پر اساس وګورو د اسیتلین دوی نوم ایښودنه په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید او که چیرې د ایپاک په طریقه سره بیا د دوی نوم ایښودنه وکړو نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه اوږد زنځیر انتخاب سو، د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اړیکه وټاکل سو او په همدې ترتیب نه شماره ګذاري کیږي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو د ماویزې نوم اخلو یا د کوچني پاتې شونې او د لویې پاتې شونې نوم اخلو په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو. دا چې د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اړیکه ده نو موږ تاسو د ان ای په ځای باندې د واي ان ای کلمه اضافه کوو نو وایو چې په دریم کاربن باندې میتایل ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصب شوې ده په دریم کاربن باندې میتایل او پر اول کاربن باندې څو ګونې اړیکه ده، درې ګونې اړیکه وجود لري نو موږ تاسو وایو چې پر اول کاربن باندې بیوتاین یا هم داسې ویلی سو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ دا چې درې ګونې اړیکه کیدای سي چې د اوږد زنځیر په هره موقعیت کې کیدای سي چې غوره کړي نو په همدې اساس موږ تاسو لومړی وایو چې پر دوهم کاربن باندې بیوتاین. دا رقم د دوی کولی سو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. اوس د الکاینونو فیزیکي خواص دا چې موږ تاسو د القاینونو نوم ایښودنه وویله اوس راځو د دوی فیزیکي خواص وایو. القاینونه چې دي فیزیکي خواص یې د الکانونو خواص ته لږ څه ورته دي او هغه الکاینونه چې له 2 څخه تر 4 پورې د دوی د کاربونونو شمیر یعنې د دوی د اټومونه چې دي هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري، د 5 څخه بیا تر 6 پورې کیدای شي چې د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري خو د 14 څخه پورته دوی چې په جامد حالت کې شتون لري او په همدې ترتیب ایتلین چې د هغه 103 درجې سانتیګریډ کې په ایښېدو راځي خو ایتلین چې د بیرته کیدای شي چې په منفي 3.5 درجې د سانتیګریډ کې چې شي په ایښېدو راځي نو همدې ترتیب سره دوی چې په اوبو کې د کوچني القاینونو د حل کېدلو قابلیت لري چې د ایزولوګ او د الکینونو او الکانونو په نسبت دوی چې دي زیات دي د دوی حلېدل خو بیا هم دوی چې په اوبو کې لږ څه حلیږي یعنې لږ څه حل کېږي او په همدې ترتیب دوی چې په کوچنیو الکاینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري. زه ګرانو زده کوونکو د الکاینونو کیمیاوي خواصو ته چې فزیکي خواص یې موږ تاسو ولوستل دا چې دوی چې دي کیمیاوي خواص یې د دوی د درې ګونې اړیکې په ځانګړتیا سره یعنې د کاربن د اټومونو ترمنځ دوی د اس پی هایبرید په درلودلو سره او همدا ترتیب د دوی تعاملات چې دي د هغوی د ډلې څخه یو هم د الکاینونو ځانګړتیا ده چې کولی سي جمعي تعاملات سرته ورسي خو د الکاینونو تعاملات چې دي هغه کیدای شي چې په 2 پړاوونو کې داسې ترسره سي. په لومړي پړاو کې کیدای شي جمعي تعامل په 3 ګونې اړیکې کې ترسره سي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي او په دویم پړاو کې کیدای شي چې اولفینونه د هغوی د تشکیل شوي مشتقاتو یعنې په الکانونو او د هغوی په مشتقاتو باندې کیدای شي چې عمومي بدلون ومومي. نو په همدې خاطر راځو موږ تاسو د ایتلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي
چې موږ تاسو په دې ځای کې وینو د دې جمعي تعاملاتو کې اسیتلین راځي د برومین سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللی ده او د څو ګونې اړیکې توصیفي تعامل موږ تاسو ته ورو ورو د دوی ترمنځ څه کېږي ترسره کېږي د ډای برومو 18 په نوم سره یو مرکب په لاس راکېږي. خو که چیرې د الکاینونو هغه هایدروجنیشن ته راسو ځیر سو د الکاینونو په هایدروجنیشن کې بیا ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د الکینونو پر نسبت دوی ورو ورو دلته څه کېږي تعامل ترسره کېږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو د ایثین په نوم سره یو مرکب څه کوي لاس راکېږي ځکه چې دلته موږ تاسو وایي چې د الکاینونو څه شول الکاین دلته ایسیتلین هایدروجنیشن سو نو ځکه په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې دلته چې په لاس کې تعامل ورو دی او په نتیجه کې د 18 په نوم سره یو مرکب ترې لاسته راځي. خو که چیرې د الکاینونو هغه پولیمرایزیشن ته ځیر سو د پولیمرایزیشن کې دوی کولی شي چې د کټلیسټونو په شتون کې یو له بل سره تعامل وکړي او د شرایطو په پام کې نیولو سره کېدای شي چې بېلابېل مرکبات شي ترې لاسته راسي. نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې مالیکول کې اسیتلین د بل اسیتلین مالیکول سره تعامل کوي په نتیجه کې بېلابېل مرکبات ترې لاسته راځي. او په همدې ترتیب یو هم د الکاینونو تعویضي تعاملات دي ګرانو زده کوونکو چې اسیتلین مالیکول کولی شي چې د هغه د مونو الکالي یا مشتقاتو د هایدروجن د اټومونو او په همدې ترتیب د فلزاتو سره څه وکړي تعامل وکړي او په نتیجه کې د دوی د اسیتلین او د هغوی ترمنځ مثال تعویضي تعامل ترسره شي او د اسیتلین او د هغه د مونو الکال مشتقات چې دي هغه د هایدروجن د اټومونو د قوي الکلیو د اغیز له امله یعنې د الکلي فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای شي چې د الکلي فلزاتو په واسطه سره څه شي یو تعویضي تعامل ترسره کړي او په نتیجه کې اسیتلایدونه ورڅخه څه شي لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ موږ تاسو الکاینونه دي د تیزابو په توګه د دوی سره څه کوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي او قوي الکلي ته چې خپله پروتون ورکوي یا پروتون ورکړي دي اسیتلایدونه یا هم د مالګ په شان یو نوع مرکبات چې کېږي ورڅخه لاسته راځي چې د اوبو په واسطه دوی چې کېږي هایدرولیز کېږي او د اسیتلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده او په همدې ترتیب سره موږ تاسو وینو خو د ایتلین او د ایتان په نسبت بیا که چیرې وګورو دوی د دوی الکانونه چې دي یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه څه کېږي لاسته زده کوونکو یو هم موږ تاسو ویل چې د الکاینونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده مرکب اسیتلین و چې خپله اسیتلین څه ډول ځانګړتیا لري دا به وایو خالص اسیتلین چې د هغه په هیڅ صورت بوی نه لري خو د اسیتلین دغه بدبویي چې د کېدای شي چې دا د کلسیم کارباید څخه ترې لاسته راسي یا منځته راسي او هم په هغه کې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای شي شتون ولري چې دا بدبویي کېدای شي د هغوی څخه وجود ولري او اسیتلین چې د اسیتلین مرکب یا مالیکول په اوبو کښې په منحل دی په اوبو کښې حلیږي خو بیا هم دا چې اسیتلین په مخلوط ډول وجود لري نو د اسیتلین مخلوط چې د هغه له هوا سره کېدای شي چې د چاودېدونکي خاصیت درلودونکي وي نو په همدې بنسټ خپله د اسیتلین سره د کارولو په وخت کښې باید ډېر احتیاط وسي ځکه د اسیتلین د سوځېدو څخه کېدای شي چې په ډېره اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1400 کالوري ژوله پر مول ده کېدای شي چې څه شي تولید سي نو په همدې اساس بل د اسیتلین چې د موږ تاسو مخکې هم ویله چې د الکاینونو لومړی مرکب ده او په ډېره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځېږي او 300 درجه سانتیګراد تودوخه چې کوي تولیدوي نو کولی شي چې اسیتلین د فلزاتو په پرې کولو کښې په ویلډینګ کاري کښې یا هم په ویلډینګ کولو کښې د فلزاتو استفاده وسي او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د مرکب ته موږ او تاسو مثال د یو اسیتلین احتراق ته ځیر سو د دوی په کیمیاوي خواصو او کیمیاوي تعاملاتو کښې دوی چې په آزاد هوا کې احتراق کوي اوبه کاربن ډای اکساید او یوه اندازه چې ورڅخه لاسته راځي انرژي ورڅخه لاسته راځي او د دوی جمعي تعاملات چې موږ او تاسو وینو دوی چې د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کښې په لومړي پړاو کې یو ایتلین موږ ته په لاس راکړي چې په دوام پړاو کښې موږ تاسو ته چې په لاس راکړي ایتان تشکیل کړي او یا هم ایتان په لاس راکړي راوړو خپلو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونې ته راغلو چې په ارزونې کې څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به دې ته ځواب ورکړئ
مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.